دوهمه لیدنه د پخواني ولسمشر او حشمت غني ترمنځ د خبرو اصلي موخه رسنیزه شوه. سلامونه د اریانا پلس قدرمنو لیدونکو ښه راغلاست درته وایم. د افغانستان د پخواني ولسمشر او د هغه د ورور ترمنځ یو ځل بیا لیده کاته شوي دي. تازه حشمت غني او اشرف غني د لیدنې نوي انځورونه خپاره شوي دي. د دواړو ورونو د لیدنې او خبرو اصلي بحث هغه څه دی چې ډېر خلک غواړي ورباندې پوه شي. د ځینو رسنیو د راپورونو په بنسټ حشمت غني هڅه کوي چې اشرف غني ته د افغانستان دروازه بیا پرانیزي. ویل کېږي چې حشمت غني یو ځل بیا د اشرف غني سره په دې غږېدلی دی چې څه ډول بیرته افغانستان ته راشي. حشمت غني تر دې وړاندې ویلي وه که چیرې د اشرف غني راتګ افغانستان ته د هیواد په ګټه وي نو هغه به بیرته خپل هیواد ته راستون شي. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. که مو ویډیو خوښ سوي حتما یې درسره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د لا پامان.